السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د درې نړیوالو شلوريزو لوبو په درېیمه او وروستۍ لوبه کې افغان لوبډلې د پاکستاني لوبډلې څخه په شپږ منډو ماته وخوړل. دا چې افغان لوبډلې ولې دغه لوبه وبایلل، په ستر توپیر ولې دغه لوبه وبایلل. افغان لوبډلې یو ځل بیا د تیر په څیر ډیره خرابه توپخانه ترسره کړل. هغه کمزوریانې، هغه غلطیانې چې په تیرو لوبو یا په نورو سیریزونو کې ترسره کړې وې، نن یو ځل بیا تکرار کړلې. نن بیا ټولو غلطه توپخانه ترسره کړل، ټول لوبغاړي ناکامه سول. یو لوبغاړي هم مسؤلانه لوبه نه کړه ترسره. په پایله کې افغانستان د ماتې سره مخامخ شو. خو بیا هم دا لوبه د پدې کې ګټل او بایلل راځي. ګټل او بایلل د لوبې یوه برخه وي. په خپلو لوبغاړو، په خپلو اتلانو پسې بد رد مه وایاست. خامخا به یوه ورځ ګټه درته راوړي، بله ورځ به تاوان راوړي. خو دا د لوبې یوه برخه وي، ګټه او بایلل. نو خپلو لوبغاړو ته بد رد مه وایاست. په سخت وخت کې هم تشویقي، چې کله وې ګټې بیا تاسو تشویقوي، او چې کله یې وبایلي بیا تاسو بد رد وایاست. نو دا کار هیڅ وخت مه کوئ د خپلو لوبغاړو سره. نن یو ځل بیا افغان لوبډله په توپخانه کې ډیر زیات د مشکلاتو سره مخامخ وه. هر وخت افغان لوبډله په توپخانه کې ډیر زیات د مشکلاتو سره مخامخ وي. که تیرې دوې لوبې هم افغانستان ګټلې، افغان لوبغاړي نه دي ځلېدلي. یوازې نجیب او محمد نبي و چې د افغان لوبډلې په ګټه یې ښې منډې ترسره کړې وې. بیا هم کمې منډې یې ترسره کړې وې، هلته هدف ډیر کوچنی و. نو په دې وجه باندې افغانستان هغه لوبې ګټلې وې. په نن لوبه کې هم یوه لوبغاړي داسې مسؤلانه توپخانه نه کړه ترسره چې افغانستان یې د دغه سخت حالات څخه ژغورلی وی. افغانستان ته ښه لوبه ترسره کړې وای. لوبه کې ګټل او بایلل راځي، خو ښه لوبه دلته پکار ده. دلته افغانستان لپاره یوه لوبغاړي هم ښه لوبه نه ده ترسره کړې. افغان لوبډلې په پیل کې ډیره خرابه توپخانه ترسره کړل. یوازې تر ټولو زیاتې منډې عظمت الله عمرزي جوړې کړې چې په نن لوبه کې چانس هم نه ورکول سوی. نجیب الله زدران ټپي سو. د نجیب الله زدران پر ځای باندې دی توپخانې ته راکښته سو چې 21 تر ټولو زیاتې منډې جوړې کړې. رحمان الله ګربز 18 منډې جوړې کړې. صدیق الله اتل 11 منډې جوړې کړې. ابراهیم زدران 3 منډې جوړې کړې. عثمان غنی 15 منډې جوړې کړې. محمد نبی ساحل 12 منډې جوړې کړې چې په ډیر مهم وخت کې رن آوټ سو. کریم جنت په 0 باندې، همداسې راشد خان 14 منډې جوړې کړې. مجیب زدران په 0 باندې، فرید احمد ملک 15 منډې جوړې کړې. افغانستان د لوبې ټاس وګټي، په خپله د پاکستان پر وړاندې د توپ اچونې پریکړه وکړه. پاکستان په ټاکل سوي 60 اورونو کې د 7 لوبغاړو په سوځېدو سره 102 منډې جوړې کړې. د دوی لپاره سیم ایوب 49 تر ټولو زیاتې منډې جوړې کړې. افتخار احمد 11 منډې جوړې کړې او شاداب خان 28 ډېرې منډې جوړې کړې. افغان لوبډلې په توپ اچونه کې هم داسې خاص د پام وړ توپ اچونه ترسره نه کړه. مجیب رحمان په 4 اورونو کې 28 منډې ورکړې، 2 وکټې یې واخیستې. فاروقي، محمد نبي، فرید ملک، راشد خان او کریم جنت یوه وکټه ترلاسه کړه. افغان لوبډلې د 102 منډو هدف په تعقیب کې د لوبې په 13.4 اورونو کې خپل ټول لوبغاړي د لاسه ورکړل. یوازې 114 منډې جوړې کړې. په 16 منډو یې دغه لوبه وبایلل. د پاکستان لپاره کپتان شاداب خان ډېره زبردست بهترینه اقتصادي توپ اچونه ترسره کړه. په 4 اورونو کې یوازې 14 منډې ورکړې، 3 لوبغاړي وسوځول. احسان الله هم 3 لوبغاړي وسوځول. محمد وسیم، زمان خان او اماد وسیم یوه وکټه ترلاسه کړه. پاکستان دغه لوبه په 16 منډو وګټل. افغانستان دغه سیریز د 2-1 سره وګټي. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.